د 2 میاشتو نه زیر علاج دی. نو ستا د سرخوږي علاج خو د لندن ډاکوانو سره نشته. موږ د کویکاف نه راغلي یو. که تاسو د کویکاف نه راغلي خو زه د تورې بورې پیری یم. پر ځای دی لکه د کوړکې چرګې کوړت 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 راغستي. زما تپوس خدای ډونه کو و دې ویشتم پورته دې نه کړم. ساره ایسته خو مې خولو شي د په تپوسونو نور څه وکړمه. دې خر ته وایه چې زما د مخې نه خواشي. ظالمه مرې مرې روانې رانه د ځان تابع وکړه. خو واقعي چې زه نیمه مړې پاتې شم. دا ستا پیریان دي کوچرګان دي چې په ټوغکي مري. وایم بدنصیبو د ټوغکي چرګان خوړلي. الله هغه دې مار دی. کم دی به خیرونه نه غواړم. تا څنګه خبره وکړه؟ ولې تا ته موږ خیرمال ښکارو؟ ولې هغه د چنګیزي نه چیړ نه کوي؟ تا زما زبرګ فقیر او صالح زوی پسې خبرې وکړي. تا الله په ژبه چاړې که هغه خو د الله په مینه کې مست دی. د مرتبې والا د چرګو غل او د مرتبې والا باچا سم په ټکرو باندې ساري. ستا مور په ټکرو سر کړم کنه. زما مور؟ ولې زما مور درته څه ویلي دي؟ شباني وې مور دې راته ډېرې ستغې سپورې ویلي او د دې نه مې انکار وکړو چې شبانه زما لور ده. څه؟ چې ما کې نو مور راولېږه. ویم نو نه د مور د راتلو نه بغیر دا کار نه کېږي. ملنګ باچا د پښتو وطن دی دا ته څه وي؟ د ملنګ مور به درشي حق حق. نو میلمانه خو د الله رحمت یې کنه. دا میلمانه رحمت نه دي عذاب دي. ای لیور جانا نور به درله پویه کی. چې دا زما کور ورته چا و. دا به ورته چنګیزي خولي. دولت خانه خبره شوله روانه او تخته د میدانه. چاچی بس که ښه بس بس که بس ستا هم لکه چې واده ته ډېره تادي ده. چاچی د خدای خاطر وکړه دا میلمانه بسوئ. میلمانه لا واده شوي نه یو د خواښې چمچهګیري دې شروع کړه. لیلو چمچهګیري مور نه ده کړې نو لور به یې څه وکړي؟ پیر به نه چړې د پیر چرت دې خراب دی. زما مدد وکړه پیر صاحب زه به یکې اوازې پاتې شم. ویم لرې شه لرې شه مازغه به راله نه خرابې. نه ملنګه نه زما مدد وکړه سوال کوم زاري درته کوم. ویم ملنګ پرېږده پرېږده ملنګ د ملنګ حالت پخپله خراب دی. ای د مرتبې خاونده زما د ښځې حالت ډېر خراب دی. ویم ستا د ښځې خو روزانه څه مسلې ما معاف که یار ما پرېږده. پیر صاحب د هغې د غوښې پوټین ښه تېرې په تا به شي او په خدای به شي زما مدد وکړه. ویم په خدای چې په دې سټ کې درله یو ګزار در کوم. سټ ګزار؟ پوه شوم پیر صاحب زما نیازبینې درلم. سهاره داسې په لیونو باندې سر دی. د کوپړو سوداګره وایه که نه په څه حال کې څه چل دی؟ ویم چغه چغه بېګا تره غربولیم یار. شکر دی شکر دی نو تره به نه غربولې وردي دې ورته نه واچولې. ښه نو ته شکرونه وباسې ها. نو شکر په دې وباسم شکر دی چې زه در سره نوم که نه یو غرب به تا غواړې بل غرب به ما غواړې. ویم د دې تره سره خو به زه ګورم لکه چې غوبل کې نو په هماغه وخت به دې ورسره کتلی وی که نه. ویم تره تا د چنګیزي سره پنګه اخیستې ده بلکې د منګري سره دې پنګه اخیستې ده. ویم چې یو ځل خونړې شي بیا به درته پته ولګي.
نو د چاړه په لیدو باندې رواز ګیرو لګولو باتوره دلته دې تر نشته دلته څه لګشنې جوړې ویم ورشه مړه یو د دردونو ګولې وروړه دا ډاکټر تر نه دا تراولم نه ویم هغه نه خو پیخي رونړې خانو بیا داسې چل کومه چې زه ورځم ستا د پلار نه راوړم هغې سره باچم د ځناورو ګولۍ پرتې دي راغلی خدایا ما کنده مې په جولې کې خیر واچوې رالم او خدای دې مخکې خیر لري سړیا ویم نن د خیر نشته او د خیر مالک خیر دا پکې لابله هیده ته دوس خیال دی ویم د خیر مور مړه ده کانې خو دې کړې دي نو نیازو چې سړی جمدی نو به څه خو به کوي که نه د شبانې پلاره زما ستا نه دا تمه نه وه اصل کې د شبانې مور هغه کېږي چې څه خدای ته منظوره که نه یه سړیا ته خو ټول رپې په تا خو سم ګوزر راغلی دی ګوزره دی ویم سړیا په وینو دې نه سلا کېږم ګوره د خو ویم غوسه توکه هغه بده ښځه نه ده ګزاره به نه سره کوي څوک به را سره ګزاره کوي هغه ښځه ته یادوم ما سره خو یې ګزاره وکړله خو تا سره ګرانه چې ګزاره وکړي مړیه ویم زه هر ظلم او ستم ته تیار یم سړیا زه د زیتون خبره کوم ستن دې وله وهلې ده او غورانه شوې ده ټول مټ پې پړسېدلی دی مړې ته د زیتون خبره کوې او ما وې که ولې ستا په خیال ما د چا خبره کوله نه ما وې که د لیلو ذکر دې کولو لیلو په تندر وله د زیتون غموکه وختي را رګیلې له راغلې وه دا دې ورلم دا دې ورلم تل شرک دې را پروزي ستا په ډاکټرۍ بس تیرواره جانو ویم ګډا ته ګورې زم د ټینګې نه یم ګډېږه دا دې د ژوند آخري ګډه او آخري خوشحالي ده او ما خو یې اوس خوشحالی رالي ویرواره جانه من د خیره سره دی په ترور جانې باندې م خوشحالۍ نه را روانې دي یو ډولۍ به د دې ځای نه دي او بل به د هغه ځای نه راځي ورواره جانه زما د ډولۍ د تلو خاړه پته نه لګي ولې دلبت خانه ته ګرد داماد جوړېږي ښکاري خو همداسې ایبا دلبت خان دې پکې وي په کور کې به یې لږ الګ ولوي هغه ستا په وجه د مخکې نه ده ورواره جانه هفته پس دې واده ته ځان جوړوه ترور جانې ورواره جان دې ورته بس جوړ دی هغه خو د مخکې نه تیار ناست دی ویم زم داسې کومه چې نن د دلبت خان سره دا خبره فاینل کوم د ځان غم کوي او د پیغلې لور ورسره اړو غم نشته جینې په خبره دې هېڅ پوه نه شوم د بوسو لاندې اوبه مه بیایه سپه ووایه چې واده غواړم غلی شه بوس بادو ورواره جانه دا جینۍ خو ما ته څه خفه غوندې کې ترور جانې په میدان رس پیرزو نه شي وی ریشه هغه زما پیر نه ښکاري هغه اوس زمونږ ټولو په شریکه پیر دی ورواره جانه زما خیال دی زما ښکلې په هغې پیر کې دلچسپي اخلي هغه پیر هم په دې کې دلچسپي اخلي ورته ووایه که نه چې مور راولي په یو ځای باندې درې ودونه په ایمان سم چک په واچئ ورواره جانه زه ورځم چې د هغې جنجانو لیست جوړ کړم زه به هم لاړ شم د ایزلور دوکان ته ویاله زه درته په نالیدلو کې وایم چې چینه یې ورکړه په یوه جرګه یې سړیا دا هغه زمانې نه دي ښه چې په لس جرګو باندې به یې جینۍ ورکوله تو خو هم ماته په یوه جرګه راکړې وي او که نه نو ته ورته دومره تورجن ځوان ښکارېدې چې په یوه جرګه یې دله زه درکړم ولې زه د چا نه کم یم څه ټول عمر د ډنګرو سره تېره کړه نو عادتونه هم د ډنګرو غوندې دي او بالکل زه ډنګر یم دلتم ډنګر او بارم ډنګر هغه سنډاسو شو هغه د سنډا نه رښتیا چنګېزی راغلو الله دادا زه ببرشیر پیر یم ببرشیر زه د خیره اوس ببرشیر پیر شو یا لکه ما ته به ګورې د ځان نه پیر مستان شاه نه جوړې دادا ویم پیر مستان شاه ستا ببرشیر ته نشي را رسېدی په پیرۍ کې
الکه بس واده درله کومه واده دا غم وته وګوره حق وې مورې دې خبرې له زه راغلی یم که نه کومې خبرې له بریتو پتام د واده خبرې ښې لګي ولې زه انسان نه یم ښه ته انسان ته خو ډنګر یې ډنګر وایم تا زما کرامات نه دي لیدلي ستا کرامات ما لیدلي دي د چرګو غلا د خټکو غلا اے سړیا بس کمنه ته کم منیجر لګېدلې وې مورې نن به راسره د خواښې کره ځې کومه خواښې بریتو ما ځان داسې خوښ کړی دی بچیا د خیره به نن مازدیګر لاړ شو تربور چې د تربوره کمې که نه نو غوږې د پرېکولي زه د خیره ته خو د زوی نن ورتېرې خدای دې مونږ ته خیر راپېښ کړي نو وې مورې زه لږ ځان صحیح کوم او تم ځان صحیح کو ځان تیار کا لږ نیخانې پورې ځم حق الله حق هاي چې د کومې غریبې اقربي راغلې ده سړیه شبانه مې ورکړله څنګه دې ورکړه شبانه زما نه تپوس نه پوښتنه شبانه زما لور د څه ټیپر ټماټر نه دي او نه څه ته کندو وړه دي دا د ښځو کار دی او ته د ښځو په خبرو کې مه راځه ښه او شبانه زما لور ده که ستا لور وي نو غم به دې وله کړی و ته خو د مریضانو نه نوزګارېږي خو خدای وله جارو راولي ویم هسې موله جارو راغلې ده خو تا جارو کړل که نه هاي ویم ټول د تباه برباد کړله دا پکې یا بله ویم زه ډاکټر یم ډاکټر دولت خان ویم په تندر دي چې ستا دا ډاکټري ته ډاکټر نه د مرګ سوداګرې که مکل دي دا خلک چې په تا علاج کوي لا ګوره ښځې زما په لاس کې ګورې ډېره شفا نه ده په لاس کې دې زهر دي زار نه ده تیسر ویم نیازو که لور ورکوې نو ورکه خو بیا به زما مخې نه نه راځې زه په ما روبونه ما چوه دړکې به رامن نه کوې ښه زه څه بوډا نه یم په مټو کې مې لا دم شته په دې ټالونو مه زانګه سر د لاندې به راپرېوځي دا داسې ګرانې خبرې م نه دي اول د لور غم وکړه د هغې غم خو تا کړی که نه زه خو اوس د ځان غم کوم ویم په دې ټالونو مه ګرځه سر د لاندې به راپرېوځې ولې به راپرېوځم هسې به راپرېوځم ویم چنګیز خانه ته د دا مور په چا باندې رازغلې الکه په رښتیا مې څوک راونزغلی په خپو کې مې د منډې تاب نشته ښه ویم چغه په خوله کې خو دې دانه روخیجه دانه مور ویم دې هسې لګیا دی ویم کال ته لاړې که نه نو ټول به درنه قربانېږي ټول به درنه زارېږي قربانېږي داسې کاري چې دلته بیا د چغاچغ قرباني ورکوي چنګیزه بچې نو ته به راسره په خپله تللی وې که نه مورې خبره دا ده که نه حق ځکه خیري بیا مو راکبه شو هلکه چپ شه چپ ښه ویم په تا کې خو په خدای کې شرمې مونږه شرمې بچیا څنګه خلک دي خو چې څنګه دا بریتو دی همداسې خلک به نو هلته به ډېرې خبرې نه کوې زه لیونی نه یم دا ټول رسوم او بیا په یو منټ کې واپس راځم نه نو دا ترور به دې بیا څوک راولي خو ستا هغه سخرګنۍ به یې راولي که نه او رښتیا ته شپې لاس هم لیږي څه خرچې له راکې او که نه د څه خرچه مور دې په جرګه ځي ناوې درته کوي څه ټیپرو باټینګڼو پسې بازار ته نه ځي راکړه یو 15,000 روپۍ مې 15 روپۍ به هم پې نه لګي ښه زما ښځه په فري فنډ کې کېږي ترورې داسې راته ښکاري چې زوی لرې په یتیمخانه کې جینۍ خوښه کړې ده یا لکه چغاچغ رښتیا وایي چېرته مې په دې غم وانړې وې مورې دې هسې لګیا دی هغې ډېر درانه خلک دي درانه خلک دي که خیر ډېر زر به د باد د بڼې نه سپک کړي دې هسې بکه کوي مورې ویم ورشئ راځئ خدای مې دې سر ته خیر کړي نو راځه ویم وایه که
کنه ډنګر دې په کومه پاڼه کې شو ډنګران ټول په موج مستۍ کې دي په موج مستۍ کې وای دا خو دا پیسې په هوښیارو باندې زیړې دي دا پکې لابله لالا تا نه دي اورېدلي چې په غوښانو زیړ نشي نو په غوړو به غوړ نشي یارو تا خو هسې ځان زیړ کړو مخ دې داسې وچ دی لکه د اړ سادین لالا دا خو زه ډایټینګ کوم ډایټینګ پرېږده ډایټینګ د ځان نه راته دا کار مه جوړوه دومره دا کار نه ښه خوراکونه کوه خو چې سیلو به خورې که نه لالا دا راته ووایه چې د زیتون غلاس څنګه شو زیتون نه زیتون ستا ژبه خو ګونګې شوه وختي خو لکه د کینچي چلېده خدای به خیر کړي اورېدلي مې دي چې ناسور شوی دی ناسور نه دی شوی زوی د ښار غټ اسپتال ته بوتله او ګرانه شوه درته ویم داسې مې اورېدلي چې دا لاس پتې پرې کوي نو یو لاس دیدي که نه بل لاس خو مې که نه که بله ستن دې ورته وواله که نه نو د دې بل لاس نه به یم خلاصه کې هسې لالا تو ګوره ډېره ناروا کې څه ناروا مې کړې ده سم لوټ مه جوړ کړې په خدای کې انسانان درته انسانان ښکاري هلکه ویم د خپلو ډنګرو سره دې راکاږه ښه زما په کار کې به غورې کار نه لرې لالا سبا به در باندې مونږ شرمېږو ته به پته شرمېږې سبا به په تاڼه او کچرو کې ناستې او مونږ به په وکیلانو پسې منډې وو زه ویم ته په وکیلانو پسې منډې مه وهه ښه ورشه ویم پیشنټ به درپسې نارې وایي بابا اینی دغه مخامخ کوڅه نه ده په دې کوڅه باندې سیده چې لاړه شي که نه مخامخ کور دی چېرته مې پردي کور ته دننه کې نو پردی خو دی اول خو خپل که د خپلولو خو ماته د خیره دوا شوې ده ما ته پته ده چې د خولې نه چمنه خو دلته به د صبر او د استقامت نه کار اخلي چغه بچیا ما ته چلونه مه ښایه زه څه باد سره نه یم ویم زړه مې در باندې اوبه نه څکي خو زه ورشه چې و شربت به وڅکي ځه ولې به نه څکمه اخر زما د چنګیز خان سرګنې ده نو اول خو یې سرګنی که که نه زه ورځه دا سیده ورځه ښه ته ځه زه به کور ته ځمه جامې به بدلوم 2 رکاته نفلونه به کوم بیا به راځم چې دا جینۍ راته بختوره شي ښه زه جامې بدلې که زه ممندو افریدو سواتیانو پیښورو ممندو افریدو سواتیانو پیښورو زما درته اعلان دی چې هر څه لا به راځې واده لا به راځې زما واده لا به راځې واده لا به راځې زما واده لا به راځې ترور جانې وایم د دې دونه خلکو انتظام به څنګه کې وایم ډېره ګرانې ده ګوره سوچ پې وکړه وای هی ټول سور دی راله خراب که دا په کم وخت رالې ویم ترور جانې ډېر په وخت رالمه یعنې ډېره ګرانه ده او دا هلک نه دی په شپېتو من روجو او په شپېتو میخو هم نه راګرځي هی دا خو مې هسې سندره وې مړه سندره خیر ده ګورې دعوت ورنه کې ریشه هغه ښکلې څه شوه هغه به ممندو باجوړو پېښوروله اخلی پخلی کوي که نه ښه نه ترورې زما دا سوچ دی که نه چې سادګۍ نه به کار واخلو اکبر خان ماما لور سادګۍ یادې او ټیک ده ترورې ستا د سادګۍ نه قربان شم ای خیرماري که ښې زکات له راغلي نو اوس لاړه شه بیا به راشي اوس مې ترور نه اوزګاره ده رښتینه کې زه تا ته خیرماره ښکارم د خیرمارانو جامې به داسې جامې
او خیرماران ولې خیرماران فیشن نه پیژني څه د هغوی جامې خو زمونږ نه هم ښکلې وي. زه خیرماره نه یم. د شکل نه خو خیرماره ښکاري. زه دلته خیر له نه یم راغلی. نو بیا بې خیرۍ له راغلي. هی جینې ته څوک یې داسې نیغه نیغه ولې کېږي؟ زه ښکلې یم.